ستړي مشئ جهان نیوز ته دا هم یو بل مهم خبر. د خوست هوایي ډګر څخه خلیج هیوادو ته د کامیر هوایي شرکت د الوتنو د پیل خبر ورکړل شوی دی. د خوست نړیوال هوایي ډګر چارواکي وایي چې په نږدې ورځو کې به له دې هوایي ډګر څخه د کامیر خصوصي شرکت الوتنې د سعودي عربستان پلازمینې ریاض، جدي او د متحده عربي اماراتو ابوظبي ښارونو ته پیل شي. دا خبرې یوې سرچینې باختر خبري اژانس ته کړې. د راپور له مخې کامیر هوایي شرکت اوس مهال د خوست له نړیوال هوایي ډګر څخه په اونۍ کې یو 2 ځلې د متحده عربي اماراتو دوبۍ ښار ته الوتنې ترسره کوي او د خلیج هیوادونو 2 ښارونو ته د نوو الوتنو د پیلېدو سره خلکو په تیره د لویې پکتیا د اوسیدونکو لپاره چې ډیری په خلیج هیوادونو کې کاروبار کوي ډیرې اسانتیاوې به رامنځته شي. د افغانستان دغه خصوصي هوایي شرکت په اوس وخت کې د کابل، مزار شریف او کندهار په ګډون له یو شمېر هوایي ډګرونو څخه بهرنیو هیوادونو ته الوتنې ترسره کوي. په تیره دلمه میاشت کې د خوست له هوایي ډګره د آریانا افغان هوایي شرکت لخوا د متحده عربي اماراتو العین ته د الوتنو د پیل خبر ورکړل شوی و.